د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو صورت ته او بلی سیرت ته. صورت مبارک کې ظاهری شکل د الله د رسول د بدن جوړښت ته ویل کی چې د هغه قد، رنگ، سترګې، ویښتان، ګیره د صفات صحابه کرامو امت ته پیش کړي دي چې هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ظاهری خاص او نورانت په هغه کې پیژندل شوی ده، او یو د الله د رسول سیرت ته اخلاق دي او دارنګ عبادت دي، خلق سره څنګه چلیده، عادتونه دي، د هغه جهادونه دي چې عائشہ رضی الله عنها لند هغه بارک فرمای کان خلقه القرآن. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عملی تفسیر قرآن کریم، یعنی مطلب د الله د رسول اخلاق دا قرآن کریم. اوس مختصر شانت خبره د الله د رسول په صورت باندې کوو. حضرت برا بن عازب رضی الله عنه فرمای ما د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه خپل انسان بالکل نه دلیدلای، داسې ښکارېده به لکه د څوارلسمې سپوږمۍ. او حضرت انس رضی الله عنه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت کړی ده. هغه فرمای د الله د رسول د بدن نه به چې کومه خوشبوئی احساس کېدله، ما په ټول ژوند کې هغه انسانانو کې نه لیدلې. علی رضی الله عنه فرمایي وای د الله رسول درمیانه قد لاره، نه ډېر اوچت و نه ډېر ټیټ و، ښکلی اندام الله ورکړی و او سترګې ډېرې ښایسته وې. نو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اوچت قدو، نډیر اوچتو او نډیر ښکته و، د هغې په مابین کې متوازن قد و او قوي بدن الله ورکړی و، غښتلی انسان و او مخ رنګ یې داسې و چې د الله رسول د مخ نه به یو قسم رڼا تله، او رنگ داسې و چې سپینو او سرو، نه ډېر سپینو او نه تورو، بلکې ګلابي رنگ الله ورکړی و. او ویښتان الله داسې پیدا کړي و چې ډېر ښوی نه او ډېر ګاډګوتي هم نه و، د هغې مابین کې و معتدل و، ډېر ښایست الله ورکړی و. کله به یې د غوږونو تر پورې پرېښودلو او کله به ویښتان تر اوږو پورې ساتل، او سترګې الله په داسې انداز کې الله ورکړې وې چې تورې تک تورو ډېر ښایسته او سپینې ډېر صفا و. او وروځې چې کومې وې هغه الله رب العزت داسې ښایسته پیدا کړې چې غټې وروځې وې او دواړو مابین کې فاصله وه. اوچته پوزه الله ورکړې وه او دارنګې غاښونه مبارکې داسې الله پیدا کړي وو چې ډېر ځلېدونکي غاښونه، تک سپین، او د مابین کې داسې فاصله الله ورکړې وه. کله به چې خندل نو داسې به ښکارېده تا به ویلې چې دا سپوږمۍ ده. او د الله د نبي ږیره مبارکه غټه ږیره وه، پوره ږیره یې وه او تور رنګ یې و، خو چې کله وخت ور باندې تیر شو آخر کې په ږیره مبارک کې سپین ولګېدل. او د الله د نبي لاسونه او ګوتې غټې وې، قوي وې، او د لاس دغه ګرمایش داسې و دې نه به یو قسم خوشبويي تلله، او پښې الله مضبوطې ورکړې وې، او د پوندو چې دا لږ اوچتوالی و په پوندو کې. نو دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم صورت چې الله ورکړی و او ډېر ښایسته او متوازن صورت الله ورکړی و.
او په سیرت کا ژوند ان شاء الله تفصیلی خبره وکړو. الله دې موږ ته د الله د رسول صلی الله علیه